افغانستان د نړۍ یو برخه نه بیلیدونکې برخه او نن سبا چې د ګلوبلایزیشن دور دی، د عالمي دور دی یا د نړیوالتوب دور دی، هیوادونه په مستقیم ډول په فکري او فزیکي لحاظ د یو بل نه متاثره کیږي. که موږ غواړو چې خپل فکري مسؤلیت تامین کړو، که موږ غواړو چې خپل فزیکي مسؤلیت تامین کړو، یوازینۍ لار دا ده چې موږ په خپلو ملي قضایاو کې علم ته لار ورکړو او د ملي قضایاو څېړنه او سپړنه او هغه خام افکار لکه د موږ خام معدني مواد چې تر اوسه پورې خام پاتې دي، د افغانستان مسایل هم دغسې خام پاتې دي. د تېرو 100 کلونو راهیسې د افغانستان په مسایلو کې بهرنیان ګوتې وهي، په دې خاطر چې د موږ خپل مسایل په خپله په داخل کې بحث شي، د موږ استادان بحث کی او پالیسی جوړونکو ته خپل علمي نظرونه ورکړي. دغسې کانفرانسونه انتهایی ډېر مهم دي. موږ د افغانستان د اقتصادي پرمختیا ملي کانفرانس کې دغه د ګډون کوو. اقتصاد د ټولو هیوادونو یو اساسي موضوع او مسله وي او دې اقتصاد نړۍ ته ډېر داسې مسایل پیدا کړي دي چې موږ هم د نړۍ سره پکې په داسې برخه کې شریک یو چې موږ پکې هیڅ کوم رول نه لرو. مثلا موږ نړیوالې قضیې لرو، د اوبو مسله ده نړیواله مسله ده، د چاپیریال ساتنې موضوع حمایت البیئه دا یوه نړیواله مسله ده، فقر دا نړیواله مسله ده. دا او دې ته ورته ډېر ستر مسایل شته دی چې نړۍ ورسره لاس و ګریوان ده او نړۍ په خپله برخه کې هر هیواد کوشش کوي چې دې مسایلو ته د حل لار ولټوي. د موږ چاپیریال موږ خپله نه دی خراب کړی، د موږ چاپیریال موږ ته خلکو خراب کړی دی. که دلته د اوبو مسله پیښه ده هم خلکو راپیښه کړې ده او که د ځنګل مسله ده هم خلکو راپیښه کړې ده، که د اقتصاد د کمزورۍ مسله ده هم خلکو راپیښه کړې ده. موږ څنګه کولی شو په دغه دور کې خپل ځان په علمي کچه تثبیت کړو؟ موږ څنګه کولی شو چې په دغسو سترو قضایاو کې چې ډېر ستر هیوادونه پکې دخیل دي ځان ترې څنډې ته کړو او دا کوم اسرار چې نړۍ ته متوجه دي د دغې اسرارو نه ځان وساتو. په نړۍ کې که د اوبو کموالی دی هم ټوله رجع یې دغې موضوع ته کېږي، که د چاپیریال خرابوالی دی هم رجع یې دې ته کېږي، ځکه نړۍ د اقتصادي پرمختګ په تکل صنعتي شوې ده او د نړۍ د صنعتي توب یو ډول تصنعي ژوند ایجاد کړی دی چې نړۍ د کون سره د منګ او تاسې د عقیدې په اساس تعامل نه کوي. قرآن کریم کې منګ او تاسې ته دا کون داسې بیانېږي چې دا باران د تاسې په خاطر، دا ځمکه د تاسې په خاطر، دا شینکۍ د تاسې په خاطر، دا غنم د تاسې په خاطر، دا غر د تاسې په خاطر، دا ونه دا کون کې چې څه دي قرآن کریم انسان ته وایي چې دا د تا په خاطر دي. بنان انسان باید د دې کون سره مینه ولري او څه ډول چې دا کون الله جل جلاله انسان ته مسخر کړی دی په همغې حدودو کې پاتې شي، خو نړۍ په هغې حد کې نه پاتې کېږي ځکه هغوی دغه تعامل نه لري. نړۍ د کون سره قهري تعامل کوي. بناء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. نو په ټوله نړۍ کې دغه مشکلات شته او نړۍ ځان بچ کول غواړي. موږ سره د دې چې عملا قصدا په دې کې داخل نه یو خو مګر په دې مصایبو کې راګیر یو. څه ډول کولی شو؟ دغه ډول کانفرانسونه کېدلی شي چې دغسې قضایا په خپل عمق کې بحث کړي او موږ ته او د موږ نظام ته د حل لارې چارې ور په ګوته کړي.